سنگم سټیریو په وخت کې د ټول پاکستان دننه عموما او په خیبر پښتونخوا صوبه کې خصوصا د آډیو ویډیو کیسټونو البمونو د ویلوي ادارې په نوم شهرت لرلو، خو دغه اداره اوس په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ د رالوتې څپې له امله ختمه شوې ده. د سنگم سټیریو مالک په خپل اداره د بمي پریدونو نه وروسته اوس د خپل دکان مخې ته ناست وي او لیدل کېږي چې په 10 روپۍ خلکو ته د موبایلونو په میموري کارډونو کې سندرې، ډرامې او مذهبي پروګرامونه اچوي. د 40 کالو نه زیات وخت د پښتو موسیقۍ او کلتور په خدمت بوخت دغه ادارې د وخت د ټولو لویو سندرغاړو لکه ګلنار بیگم، هارون باچا، نازیه اقبال، زرسانګې، ماجبین قزلباش، نغمې، رحیم شاه، گلزار عالم او داسې په شلګونو د نور هنرمندو په غزلونو مشتمل البمونه د پښتو موسیقۍ لمنې ته بخلي دي. ولې د دغه ادارې د خدماتو لړۍ وروسته له هغې په ټپه ودرېده چې توندلارو د غیر اسلامي کاروبار په نوم د دغه ادارې د کیسټونو دکانونه نوښار کې په بمونو والوزول او د ادارې مالک ښاغلي شیخ سهیل ته د کاروبار نه د لاس اخیستو ګواښونه وکړل چې د هغې وروسته ښاغلي شیخ سهیل په کراچۍ، پیښور او نوښار کې د خپل ادارې د بیرغ لاندې چلیدونکي کاروبار ختم کړو. شیخ سهیل چې اوس نوښار کې د خپل دکان مخې ته په یوه کرسۍ ناست دی، هغه د خپل دغه کاروبار د ختمېدو او د میموري کارډونو ډکولو په هکله وایس اف امریکا ډیوه ته وایي 2012 کې دا بم باندې دکان الوزولی په هغې شپه 3 دکانونه الوتي وو. دا زمونږ هولسیل کاروبار او مکمل تباه شوي وو. د هغې نه پس دا د اوس 10 روپو کاروبار ته مونږ ناست یو. د ماکو د ډاکو د لاسه هر څه ختم شو. جي 40 کاله مونږ بادشاهي کړې دی، اوس دا د اوس فقیري ژوند تېروي لګیا یو. څه وکړو؟ اس پرسان حال حکومت نه دی. محبت ترکی میں نے گریباں سی لیا میں نے، زمانے اب تو خوش ہو جا یہ زہر بھی پی لیا میں نے. د پښتو ژبې تکړه شاعر ښاغلی سردار غمجن د سنگم سټیریو د خدماتو او اوسنو حالاتو په اړه ډیوه ته خپل نظر په دې ټکو څرګندوي. په یو وخت باندې دا هغه پروډکشن چې پښتو، اردو، انکو، سرایکي مختلف ژبونه، مختلف سنګرانو دې کیسټې به کولې او هولسیل کاروبار یې مو ډېر دروند کاروبار او ډېر په تیزۍ باندې روانو. نیم پیښور به مال غالبا د دینه وړلو، بدقسمتۍ نه بیا په دوکانونو کې دماکې وشولې، بعضې ځایونو نه ورته دمکیم ممکیم میلاوېدې را میلاوېدې، خپل ژوند یې خطره کې شو. چېرته اف آی آر وکړلې، چېرته منډې تړلې، خو لکه مطلب دا د ګورنمنټ هېڅ قسمه مرسته د دې ونه کړله. ښاغلی خالد ملک چې په پښتو سندرو کې ځلنده نامه پیدا کړې ده، مني چې په خیبر پښتونخوا کې د موسیقۍ څانګې ته د ترهګرۍ له امله سخت زیانونه اورېدلي دي او ډیوه ته وایي تخریبکارۍ زمونږ سیمې ته ډېر زیات نقصان ورکو. د خلکو پړونو کې هغه یاره دومره پرته ده چې خلک د یو کنسلټ نه یا د یو هغه د اجرې محفل نه ډېر زیات یریږي. سهیل بھائی زموږ ډېر ښه ملګری دی، که خیال هم کړي دلته یو تخریبګری د وجې نه د هغې دکان ته نقصانات هم ورسېده او هغې غریبانان د دلته نه لاړه. یعنې موږ له څومره سپورټ را کړی دی، خو چې سهیل بھائی موږ سره څومره مرسته کړې ده که نه، نو زه د هغې که تاسو څومره مو وایي نو کمه به وي. د دغه ادارې مالک شیخ سهیل دا ګیله هم لري چې حکومت د هغو هنرمندانو او تاجرانو سره د امداد ژمنې خو کوي چې ترهګرۍ ځپلي دي، خو د هغه ټوله اداره چې د دهشتګردۍ د بهیر ښکار شوې ده تر اوسه هېچا حالت ته پام نه دی راګرځولی. خو دا یوازې په نوښار کې د سنگم کیسټ هاوس خبره نه ده، بلکې د دې صوبې په ګوټ ګوټ کې د ترهګرۍ رالوتې چپې په فن او ثقافت پسې تړلې روزګار تړلې شوبې سخت متاثرې کړي دي. فاروق فراق، وایس اف امریکا، ډیوا.